څلور ګناهونه دي چې پر انسان باندې د رزق دروازې بندوي. که څه هم ټول ګناهونه داسې دي چې د انسان د رزق برکت ختموي، خو دغه څلور تر ټولو تاواني دي. حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي ان الرجل لیحرم الرزق بذنب یصیبه، وایي انسان د رزق څخه محرومه کیږي د هغه د ګناه د وجې څخه. یعنی کله چې یو انسان ګناه وکړي، الله تعالی جل جلاله پر ده باندې رزق ختموي، پر لږوي. خو څلور بیا داسې ګناهونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څلور ګناهونه داسې دي چې په انسان پسې د رزق دروازې مطلق بندوي. یو په هغه ګناهونو کې زنا ده چې دا په انسان پسې د رزق دروازې بندوي. اسماء رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي یو ځل ما زید ابن عمر رضی الله تعالی عنه ولیدی چې ډېر سپین ږیری سوی و، په آخري عمر کې و. نو په کعبه شریفه کې ناست و، بیت الله شریف ته یې ډډه وهلې وه. څنګه بیت الله شریف ته وهلی و؟ او قریشو ته یې وویل ویحکم یا معشر القریش، هلاک سئ ای ټولۍ د قریشو، ایاکم و زنا، ځان وساتئ د زنا څخه، فانه یورث الفقر، دا زنا چې ده دا سړي ته فقر راولي. دا حدیث ابن عساکر را نقل کړی دی. دا یو. او دوهم چې د رزق دروازې پر انسان باندې بندي، هغه د دوستانو سره دوستی قطع کول دي. دا هم پر انسان باندې د رزق دروازې بندي. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، وای ما د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه واوریدل ول څوک چې دا خبره خوشاله کوي چې الله تعالی جل جلاله د ده په رزق کې پراخوالی راولي، ډېر زیات رزق الله تعالی ورکړي، او الله تعالی جل جلاله د ده په عمر کې برکت راولي، نو فلیصل رحمه، دغه شخص چې خپلوي نه پرې کوي. نو کوم څوک چې د دوستانو سره دوستی کوي، الله تعالی جل جلاله یې هم په رزق کې برکت راولي، هم یې په عمر کې برکت راولي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قول دی. دریم په حاشی خپرول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي په کوم قوم کې چې بې حیایي زیاته سوله، دوه شی پر هغو باندې حتما راتلونکي وي. یو د رزق کموالی، دوهم داسې مرض به الله تعالی جل جلاله، داسې تعاون او وبا به الله تعالی جل جلاله باندې راولي چې پر مخکني قوم به نه وي راغلی. اوس قرآن کریم شاهد دی پر مخکني قومونو باندې رقم وباوي، رقم مرضونه الله تعالی جل جلاله راوستلي و چې دی ډېر په ختم کړي دي، ډېر په وژلي دي. اوس پیغمبر علیه الصلاة وسلام دلته وایي که چیرې په حاشي عامه سي، نو داسې مرض، داسې وبا او داسې تعاون به الله تعالی جل جلاله باندې راولي چې پر مخکني خلکو به، پر مخکني قومونو به داسې مرض او داسې وبا نه راغلی. الله تعالی دې موږ څخه وساتي. نو نن سبا په حاشي څومره زیاته سوې ده. ټیک ټاک وګوره، فیسبوک وګوره، یوټیوب وګوره، عام خلک او ښځې څومره په حاشي خپروي. ښځې لڅ بدنونه د کیمرې مخ ته ښکاره کوي چې په زرګونو خلک ورته ګوري، یو هم هېڅ نه ورته وایي. الله تعالی جل جلاله دې پر موږ باندې فضل وکړي، الله تعالی جل جلاله دې رحم را باندې وکړي، الله تعالی دې پر صراط مستقیم باندې برابر کړي. هغه صراط مستقیم چې الله تعالی جل جلاله د تلو لار ده، الله تعالی جل جلاله ته د رضایي لار ده، الله تعالی جل جلاله په هغه باندې رضا کېږي. څلورم د تول کمی. هر هغه څوک چې په تول کې کمی کوي، د رزق دروازه به پر ده باندې بنده سي. یا هم خراب شی په ښه شي باندې خرڅوي، دا هم د تول کمی دی. کم اصل شی وي، هغه د اصل شي لیبل یا ټاپه باندې وهلي وي، دا هغه اصل شی، هغه چې څوک کور ته راوي هېڅ کار هغسې نه کوي، بیا چې ور یو باندې یوم نو زما څه دې نه دي رانیولی. پر دغه شخص به الله تعالی جل جلاله چې په تول کې کمی کوي، هم به الله تعالی جل جلاله د رزق کموالی باندې راولي، رزق به ورکم کړي، او هم به په ورځ د محشر
د دغه غدر او د دغه چل او فریب حساب ورسره کوي. الله تعالی جل جلاله دې موږ او تاسو ټولو ته پر هغه لار باندې د تللو توفیق را نصیب کړي کوم چې الله تعالی جل جلاله ته د رضا لار ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.